बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। सूरह माइदा शपगम सिपारा पिंजमरुको आयत नंबर 5 मक्की आयात मुबारक के अल्लाह ताला द अहले किताब व द मज़मूहीन मुतालिक खबर फरमाया। दे आयात मुबारक के अल्लाह ताला मोमिनान व खिताब फरमाई। अल्लाह ताला फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान खावंदानो इज़ा कुमतुम इलस्सलाति कलजिता सुद्रेगे मुस्तफ़क़सिलू नुतासुविन वुजूहकुम मखुनस्तासु व अयदियकुम मौलासुनस्तासु इलल मराफ़िक़ि तरसंगलु पोरे वम्सहू अमसकै बिरुऊसिकुम सरुनस्तासु व अर्जुलकुम और बेस्तासु इलल कअबैनि तरगिलो पोरे। अल्लाह ताला दल्ता द मांसा ودریدو په وخت کې او د هغې د ارادې په وخت کې د اودس متعلق خبره وفرمایله. مؤمنانو ته الله خطاب کوي چې کله تاسو مانځه ته ودرېږئ دلته ودرېدو نه مراد اراده ده. یعنې دلته الله فرمایي اذا قمتم دلته په معنه ده اردتم دی چې کله تاسو اراده وکړئ مانځه ته نو که چېرې ستاسو اودس نه وي نو تاسو اودس وکړئ. که چېرې اودس هم و نو داسې ودرېږئ. د دې وجې نه دلته د دې قایمېدلو نه مراد اراده د لمونځ ده. نبي علیه الصلاة والسلام یو ورځ اودس مات کو د هغې نه پس راغی روغې ته کېناستو. یو صحابي ورته وایي یا رسول الله تاسو خو اودس نه دی کړی او وایي زما مانځه ته لا اراده نشته. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل یعنې چې کله مسلمان بنده اراده د لمونځ لري نو د هغې نه پس به چې کوم دی اودس کوي. اودس ولا شرط دی د مانځه لپاره چې کله اودس وي نو لمونځ به کېږي، چې اودس نه وي نو لمونځ به د مسلمان بنده بیا نه کېږي. د دې آیات مبارک نه د اوداسه فرایض چې کوم دی معلوم شو. څلور فرض دي په اوداسه کې. اول د دې وجې نه الله وفرمایل تاسو وینځئ مخونه ستاسو و ایدیکم او لاسونه ستاسو الی المرافق یعنې مع المرافق سره د څنګلو. تاسو چې کله اودس کوئ نو تاسو چې کوم دی ووینځئ لاسونه خپل سره د څنګلو. او بیا الله فرمایي وامسحوا او مسح کوئ برؤوسکم سرونه ستاسو یعنې مسح وکړئ په سرونه ستاسو باندې و ارجلکم یعنې وغسلو تاسو وینځئ خپې ستاسو الی الکعبین تر ګېډو پورې یعنې مع الکعبین سره د ګېډو. نو د دې نه چې کوم دی د اوداسه فرایض معلوم شو چې څلور فرض دي په اوداسه کې چې مسلمان بنده چې کله اودس کوي نو مخ پرېږدي. دا مخ دپاره بیا خپل حدود دي طولا او عرضا چې د ویښتو د کوم ځای نه چې ویښته شروع شوي دي د سر د دې ځای نه واله تر د زنې د لاندې پورې چې کوم دی په اوږدوالي به مسلمان بنده مخ پرېږدي. او دغه شانتې د یو غوږ نه واله تر د بل غوږه پورې به چې کوم دی مسلمان بنده دا مخ پرېږدي، تمامه حصه به راګیرئ. او که د مسلمان ګیره چې کوم دی هغه ګڼه ده نو بیا لاندې چې کوم د زنې نه ویښتې دي د دې لاندې چې کوم دی د پوستکي ته اوبه رسول په دې مسلمان باندې بیا نشته. خو که داسې رنګۍ ګیره وي نو بیا چې کوم دی رسول په دې باندې لازمي دي خامخا ورته اوبه رسوي. او دغه شانتې چې کله مسلمان بنده اودس کوي نو نه به ډېر زیات کمی کوي په اوبو کې ډېرې کمې اوبه به هم نه استعمالوي او نه به چې کوم دی زیاتې کوي. نبي علیه الصلاة والسلام انوار البیان کې مفتی محمد عاشق الهی رحمه الله ذکر کړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام د حضرت سعد رضی الله عنه باندې تېرېدل وشول. سعد رضی الله عنه بیا دی اودس کوي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ته د اوبو باندې چې کوم دی ډېر زیاتې کوي. نبی علیه الصلاة والسلام سعد رضی الله عنه ورته وفرمایل
وای آیا چې کوم دی د اوداسه په اوبو کې هم چې کوم دی زیاتې راځي یعنی دې کوم چې کوم دی زیاتې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل او په دې کې چې کوم دی زیاتې راځي اگر کته په نه باندې ولې د پاسه نه لاس یعنی تداسې د نه نه چې کوم دی د اودس کې او ډېر وبويږي دا نه ته اودس کې معمولی وبواړي دا اودس چې تاسو څومره مطابق تاسو ولې کې اقمر چې کوم دی وبواړي اسراف پنهږي نو دی وجنا ساده جنو ته پوښتنه کوي یا رسول الله د اوداسه په اوبو کې چې کوم دی اسراف راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل او بالکل اسراف پی راځي اگر کته په نه باندې د پاسه ناسي چې کوم دی اودس کې نو په داسې طریقه باندې مسلمان باندې اودس کې نو ډېری کمی وبای چې کنه دې سره زه پاتې شي وټ زه دې نه پاتې نشي د دې وجه مدینه منوره نه صحابه روان دي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو پړاو تر ورسېدل چې کوم دی اودس کوي بلګي دي ټولو صحابو چې کوم دی جلتی وکړه د ځینې صحابو دا فون دي چې کوم دی وچې پاتې شو معمولی معمولی چې کوم دی باندې وچې پاتې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دا وخت کې چې کوم دی فرمایل ویل للعقاب للعقاب وای چې کوم دی دا وچې پوند د پاره چې کوم دی هلاکت دي د وچې پوند د پاره یدا سي پوند چې هغه وچې پاتې شي نو نو مسلمان کمه کې په وګو کې ولې کوم دی زیاته کې اسراف پام نه کوي او نو دومره کمه کې کوم دی نو کې په استعمال کوي ندی وجه الله فرمایل چې تاسو کله لاسونه اینځي نو سره د څنګه وینځي بیا مسح وکړي په سر مستاسو باندې نو فرمای د امام مالک رحمه الله په نسبت باندې په تمام سر باندې چې کوم دی مسح د فرض دی ټول سر باندې چې کوم دی مسلمان بنده دا د امام مالک رحمه الله په نسبت باندې مسح کوي او دا شان کې د امام شافعي رحمه الله په نسبت په بعض سر باندې مسح چې کوم دی دا فرض ده او فرمایي چې په دریو وختو باندې هم د سړي الحمدلله لاس راشي بس دا مسح وشوه خو د احناف په نسبت باندې دا لاس لګول یعنی لاس په وس کول چې کوم دی د وختو سره دا فرض او د دې نه مراد چې کوم دی د سر سرورمه حصہ ده نو بیا اوس کوم چې کوم دی علما فرمایي چې دا آیات مجمل دی او داغه تفصیل په حدیث مبارک کې شوی دی مغیره ابن شعبہ رضی الله فرمایي چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم سره لاړم نبی صلی الله علیه وسلم او د سمات کو به چې کلا او دس کو نو د چې کوم دی خپل سره چې کوم دی مسح کوي ناسیه باندې مسح وکړه ناسیه متقی تدید ویل کېږي او علما فرمایي د دې مراد د سر سلورمه حصہ ده یعنی یو طرف هم د سر چې کوم دی سلور طرفونه دي غیر چاپیره چې کوم سلور طرفونه دي نو د سر سلورمه حصہ مسلمان بنده باندې پر د اجازه چې کوم دی خامخا مسح کوي او ټول سر راګیرول د سنت دي یعنی پر سر سلورمه حصہ چې کوم دی هغه خامخا باندې لاس راکاږي او نور سر کرا غیرې د سنت طریقه سنت چې کوم دی د جن نکړه نو دی وجه الله فرمایي چې تاسو چې کوم دی مسح کوي سرونه تاسو او د شان کې خپې تاسو ال الكعبین یعنی مع الكعبین سره دی نو دا سیمه چې ګډه په پاتې کیږي بلکې دا ګټې چې کوم دی خامخا د مسلمان باندې دی خو سره یې او بیا الله تعالی فرمایي وان کنتم کچریدا جنوبا په حالت د جنابت کې فتطهروا بیا خزان پاک کړي نو ولې دا امر وی چې دلته چې کوم د مطلق د اودس متعلق الله تعالی مخکې و فرمایل چې صرف تاسو وینځئ مخونه تاسو لاسونه تاسو او دا چې د مسح کې پسر تاسو باندې او خپې وینځئ او دلته نو فرمایل چې خزان پاک کړي نو تمام بدن چې کوم د خوینځل او دا شان کې خپلیتا او پوزي توبه چول او چې کوم د سره مده خپ دا سی وو د مسلمان باندې وایي چې د مخ دا مړی ته هم چې کوم دا وبو ورسي او دا شان کې د پوزي د تاریخ چې ودی وي دغه چې کوم د وبو ورسي په داسې طریقه باندې واچول یعنی خځ کوم دی په صحیح طریقه باندې واچول چې هر ځای کې دا وبو ورسي یعنی یو وخت چې کوم دی پاتې نشي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سوچ غسل کوي او دا غره چې کوم دی یو وخت په مقدار باندې ام وجه پات شو د پر 10000 حضرت علی رضی الله عنه وجلبا پسر باندې وختنه پرې خوده وزره دی نبی صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په وجه باندې د خپل
سر د ویښتو دشمن شوی دی دې وجې زه خپل ویښته راپرېږدم هسې نه چې زمانه یو ویښته چې کوم دی وچ پاتې شي الله وفرمایل چې کله تاسو په حالت د جنابت کې فطهروا بیا ښه ځان پاک کړئ وان کنتم او که چېرې وئ تاسو مرضا په حالت د بیمارۍ کې او علی سفر یا په سفر کې وئ او جاء احد منکم یا راشي کوم یو د تاسو نه من الغائط د لوی اودس ماتي نه یا لوی اودس ماتي دواړه چې کوم دي د شامل دي دا الغائط او بیا الله فرمایي او لمستم النساء یا تاسو میلاو شي چې کوم دي د بیبیانو خپل سره دلته مراد د مسجد چې کوم دی مراد امام شافعي رحمه الله مطلق مسح وایي یعنی که چېرې د خپل بیبي سره سړی لاس هم ولګېږي دا مسلمان بنده چې کوم دی بیا اودس کوي دا اودس مات شو خو دلته احناف رحمه الله او دغه شانتې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې هغه رئیس المفسرین دی فرمایي د دې نه مراد چې کوم دی جامعتم یعنی چې کوم دی تاسو میلاو شئ د پیغمبر دغه مراد دی بیا الله فرمایي فلم تجدو تاسو نموندي معنوه فتيمموا تاسو تیمم وکړئ صعیدا طیبا یعنی ترابا طیبا د پاکې خاورې نه پاکه خاوره مراد مثال په طور باندې یو مسلمان بنده لمونځ کوي یو ځای چې کوم دی ګنده دی او هغه د دغې ګنده والې د وجې چې کوم دی وروسته وچ شو د دې مسلمان دپاره پاک شو په دغې باندې اوس لمونځ کولی چې تیمم پرې نشي وهلی د دې وجې نه هلته وفرمیل چې صعیدا طیبا پاکې خاوره پرې مطلقې پاکه خاوره پرې دې نه مراد دی یعنی اول باندې سینه چې ګندۍ او وروسته بیا وچه شوي بلکې پاکه خاوره مراد دی نه بیا الله فرمایي فامسحوا د مسح طریقه د تیمم طریقه الله پاک کوي چې دا مسلمان بنده به تیمم څنګه کوي فامسحوا تاسو مسح کوئ بوجوهکم مخونه ستاسو وایدیکم او لاسونه ستاسو دا معلومه شوه چې دوه ضربه دی یو ضرب چې کوم دی د مخ دپاره او یو د لاسونو دپاره منه د هغې نه بیا الله فرمایي ما یرید الله الله اراده نه لري لیجعل علیکم د دې لپاره چې وګرځي په تاسو باندې من حرج څه تکلیف یعنې ضیق څه تکلیف څه تنګدستیا ولکن یرید لیکن اراده لري الله تعالی لیطهرکم چې پاکي تاسو یعنی من الاحداث د بې اودسۍ نه والاخباث د دغه شانې د ګندګۍ نه والذنوب او د ګناهونو نه الله فرمایي ولیتم د پاره د دې چې پوره کړي نعمت او نعمت خپل علیکم په تاسو باندې لعلکم تشکرون د پاره چې کوم ته شکر وباسي یعنی الله چې تاسو باندې کوم نعمتونه کړي دي خاص کر تیمم چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت یو خصوصیت دی چې دا د نورو امتیانو دپاره نه وه یعنی خاوره باندې چې کوم دی هغوی څوک نشي کولی الله تعالی د دې امت دپاره چې کوم دی دا خاوره هم د پاکه ګرځولې ده نو الله تعالی دې آیات مبارک کې د غسل مطابق او دغه شانتې د اودس مطابق او دغه شانتې د تیمم مطابق چې کوم دی مؤمنانو ته هدایت وفرمایو الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو اذا قمتم یعنی اذا اردتم کله چې تاسو اراده کوئ الى الصلاة مانځته فاغسلوا وینځئ وجوهکم مخونه ستاسو وأيديكم أو لاسونه ستاسو إلى المرافق يعني مع المرافق سرد سنگلو وامسحوا مسكي برؤوسكم سرونه ستاسو وأرجلكم يعني وغسلوا أرجلكم ووینځئ خپې ستاسو إلى الكعبين يعني مع الكعبين سرد ګټو وإن كنتم كچري تاسو جنبا فحالت د جنابت کې فتطهروا بیا خزان پاک کئ وإن كنتم مرضى کچري تاسو فحالت د بیماری کې او على سفر یا په سفر باندې او جاء یا راشي احد یو کس منکم د تاسونا من الغائط د لوی او د سماتنا او لامستم النساء یا جامعتم النساء یا تاسو ملاو شئ د بیبیانو خپل سره فلم تجدوا تاسو نموندي ماء فتيمموا پس تیمم وکړئ تاسو صعیدا طیبا د پاکې خاورې نه فامسحوا مسح کوئ بوجوهکم مخونه ستاسو وأيديكم أو لاسونه ستاسو منه د هغې نه ما یرید الله الله اراده لري لیجعل علیکم د پاره دې چې وګرځي په
فتعصبان من حرج ستكليف ولكن يريد لكن الله إرادة ليطهركم دبارا دي چپاك تاسو يعني من الأحداث والأخباث والذنوب وليتم دبارا دي چپورك نعمته نعمت خفل عليكم فتعصبان لعلكم دبارا دي چتاسو تشكرون شكر باسي يعني نعمته نعمت الله تعالى باندي صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الله تقول مجتمع وبارك وبارك الله تقول مجتمع بركات وبارك وبركاتك الله كبدي کی سب سنت کی سب کو دائیں کہ یا اللہ تم معاف کی اللہ تغفر عنا عمرا کی تغفر لنا عمرا کی الله زمین میں استدی استاد کلام خدمت اور استلکی ثم مسلمان فارسی کی اللہ نے سب کو رسول کی اللہ نے سب کو رسول की देशर बिजनेस की दिचा पूर्ण की दिचा खानदान में की सुख मुबारक से अल्लाह अली सब तो पूरा रसूल है सुबह मुसलमान के माना दे अल्लाह को शिफाए कामिला के मुस्तमिल नसीब की सुबह मुसलमान कर्जदारी दे अल्लाह कर्ज में इखलास की सुबह मुसलमान हाजत मंदी अल्लाह हाजत ने पूरा की अल्लाह सब सुबह मुस्तजान की उम्र की बरकत वाचे रिज़्क की बरकत वाचे औलाद की बरकत वाचे दुनिया और आखिरत को शरीय नसीब की अल्लाह सब आखिर खातिम बिल ईमान की व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही